راغلیو پمیناستا بندونه جوړو راغلیو پمیناستا د کندهار ښار په شمال 12مه ناحیه کې د میانکو بند د اساسي رغونې کار جریان لري. د دغه بند په اساسي رغونې سره به د کندهار ښار د شپږو ناحیو څخه د سیلابي اوبو مخه نیول سوې وي چې تقریبا 12,000 کورنۍ د سیلاب له خطر څخه ژغوري. دغه بند چې تقریبا 1.5 متره اوږدوالی 50 متره بردوالی او 9 متره په جګوالي سره جوړیږي. تر دې دمه یې 80% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې د 15 ورځو په موده کې بشپړ سي. دلته چې موږ اوله ورځ راغلو عملاً کال موږ شروع کړل او ډېر دلته ژور ځایونه وو هغه موږ په مرور زمان سره پاک کړل. اول کریارینګ او ګرابینګ هم دغه ځای وکړ بیا په هغو کې مواد شروع کړل مواد هم واچول نو په دغه کې موږ تقریبا هر لیر باندې 15 سانتي مواد اچوو په هغو باندې ریلې ګرځي هغه کمپاکشن ورکوي. دغه چک ډیم چې د کندهار په 12مه ناحیه میانکو ساحه کې جوړیږي د کندهار ښاروال صاحب د پرله پسې هڅو په نتیجه کې UNDP مؤسسه په دې قانع کړله چې دغه چک ډیم مصارف په غاړه واخلي. د کندهار ښاروالي او همکاري مؤسسې انجینر صاحبان وخت په وخت دغه پروژې څخه نظارت کوي. پر دغه بند چې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي ټول مالی لګښت یې د UNDP ادارې لخوا او عملی چارې د برک مؤسسې تر نظارت لاندې جریان لري. د یادونې وړ ده چې دغه بند د 1.5 لک متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. باوی تدریس باوی روزنه د ګلانو و خود خوشحالي د کور مخته کار دی نه و کار دایمي دی نه د یوې ورځې دی د کور مخته کار دی نه ډېر سره ژمن یو ډېر ځینې خوشحاله یو که مؤسسات او که کندهار ښاروالي سي ټول صدا مننه کوو چې موږ ته یې بند جوړ کړی دی موږ ته د کار زمینه برابره کړې ډېر خوشحاله یو ډېره مننه. وطن کې څراغونه جوړو